بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ او روغ اوسئ، د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 11 درس ته په خیر راغلاست. په 11 درس کې تاسو ته بیا هم د کلام د اجزاو څخه چې مو تاسو ته ضمیرونه یا پروناونز راپیل کړي وو، نن د ضمیرونو د جملې څخه د هغوی پر اخیرنیو برخو باندې چې پاتې 3 برخې دي هغه د نن په درس کې تاسو ته وړاندې کوو. Distributive pronouns ویشونکي ضمایر یا ضمیرونه are those pronouns د هغه ضمیرونه دي which refer to کوم چې رجوع کوي یا نسبت ورکوي to a noun یو اسم یا نوم ته individually په فردي توګه باندې، یا د هغه ضمیرونه دي کوم چې یو اسم ته یا نوم ته په فردي توګه باندې رجوع کوي یا نسبت ورته کوي. د دې څخه نسبت څخه هدف دا دی چې فرد ته اشاره کوي. For example, like each, every, either, neither. دا چې د distributive pronoun دي شاید نور هم ډیر زیات وي او مثالونه ډیر وي، خو یوازې پر همدغو څلورو باندې اکتفا کوو. For example, neither of us is lazy. هیڅوک زموږ څخه ټمبل نه دی یا کهاله نه دی. او دوه مثال everyone was speaking. هر فرد یا هر شخص خبرې کولې. ګورئ هر شخص ته بیل بیل په دې کې اشاره وشوله. او درې مثال کې each person comes on time. each persons come on time. هر شخص پر وخت باندې راځي. ګورئ هر شخص ته بیل بیل اشاره وشوله. اوس ګورئ په ارګان یا په اداره کې مختلف اشخاص کار کوي، مختلف اشخاص دندې مخې ته وړي. موږ وایو چې هر څوک پر خپل وخت باندې کار ته راځي. هر څوک یعنی بیل بیل. Distributive pronouns دا د ویشونکو ضمایرو څخه یې هدف دی او ویشونکو ضمایر تاسو پیژندل چې each, every, either او neither دی. اتم بڼه یا شکل د ضمیر د هغه interrogative pronouns دی. دا سوالیات ضمیرونه دي. هغه ضمیرونه دي چې په دې باندې پوښتنه کیږي. Are those pronouns هغه ضمیرونه دي which are used to ask question، کوم چې د پوښتنې کولو یا د پوښتنې مطرح کېدو لپاره استفاده کیږي یا کارول کیږي. For example, what, which, whose. What څه شی، which کوم یو او whose د چا. دا هغه سوالیه ضمایر ضمیرونه دي چې موږ تاسې په جملو کې استفاده کوو. اوس د مثال په تور باندې for example, what is in your bag. What is in your bag. ستاسو په بستي کې څه شی دی. اوس په دې باندې پوښتنه کیږي چې تاسو په بستي کې څه شی دی. دلته د شي څخه هدف دی. دویم مثال whose car is this. دغه د چا موټر دی. whose car is this. دغه د چا موټر دی. اوس پوښتنه کیږي چې دا موټر د چا ملکیت دی، په چا پورې اړه لري. او دریم مثال which pen do you write. which pen do you write. تاسو په کوم کلم باندې لیکل کوئ. which pen do you write. تاسو په کوم کلم باندې لیکل کوئ. Interrogative pronouns ډیر ساده او وسع دي چې هغه ټول WH question words دي. تاسو کولی شئ چې په دې باندې پوښتنه مطرح کړئ، پوښتنه په دې باندې وکړئ. او بل نهم ضمیر چې دی هغه د relative pronouns څخه دی یا د تړونکو ضمیرونو څخه دی. اوس تړونکي ضمیرونه کوم ضمیرونه دي هغه په تعریف کې په دې ډول باندې واضح کړو. Are those pronouns هغه ضمیرونه دي which are used to کوم چې کارول کیږي to join two sentences چې دوی جملې سره یو ځای کړي، دوی جملې سره ونښلوي یا دوه جملو ته ارتباط ورکړي. For example, which, whom, who, that, where, when. دا ټوله relative pronouns یا تړونکي ضمیرونه دي. For example, that is the pen. دا هغه کلم دی which I lost last week. کوم چې ما تیره اونۍ ورک کړ یا تیره اونۍ زما څخه ورک سو. په دې ځای کې which relative pronoun یا تړونکی ضمیر دی. تړونکی ضمیر موږ تاسو ویلو په مثال په کې تعریف کې چې د دوه جملو یو ځای کونه تر سره کوي یا دوه جملې سره نښلوي یو ځای کوي. اوس په دې ځای کې that is the pen هغه یو کلم دی، دا یو جمله ده. او I lost last week کوم چې ما تیره اونۍ ورک کړ. اوس دا which د دوه جملو ارتباط حاصل کوي، دوی جملې سره ونښلولې. او همدارنګه اخیرنی مثال احمد is the boy. احمد هلک دی، هغه هلک دی. احمد is the boy. احمد هلک دی. whom I saw last night کوم چې ما تیره شپه ولیدی. اوس په دې ځای کې whom هم د دوه جملو ترمنځ
ارتباط جوړ سو. احمد از د بوای، احمد یو هلک دی، دا یوه جمله ده. او I saw last night ما تېره شپه ولیدی. د دې دواړو جملو تر مابین هم راغی، هم دلته د ریلیټیو پروناون په توګه به استفاده سو، دواړه جملې سره ونښلولې. د نن ورځې په درس کې تاسې ډسټریبیوټیو پروناونز ویشونکي ضمیرونه او همدارنګه انټراګیټیو پروناونز پوښتونکي ضمیرونه او اخرني هم ریلیټیو پروناونز یا تړونکي ضمیرونه ولوستل او هم مو شاید زده کړي وي، نوټ به مو هم اخیستی وي. زما هدف دا دی چې تاسې هر څه په ډېر خلص او واضح توګه باندې زده کړئ، ځان ورباندې وپوهوئ. کله چې په دې درسونو باندې وپوهېدلاست، تاسو کولی شئ چې د هغه پر ډیټیلز باندې کار وکړئ، هغه په تفصیلي توګه باندې زده کړئ. د نن ورځې په درس کښې یعنې 21 درس کښې تاسې د ضمیرونو اخرنی درس وکتئ او هم مو شاید زده کړی وي. په راتلونکي درسونو کې زموږ سره یو ځای واوسېږئ. انشاءالله راتلونکي برخې هم ستاسو لپاره ډېرې په زړه پورې لرو او راتلونکي برخې را سره تعقیب کړئ. ډېره مننه د توجه څخه مو ژوندي اوسئ.